تکراری ډول درته بیا وایم د ویډیو ایډیټینګ سکلز یا هنر د زده که نو باور وکړه په ژوند کې به کله هم بیکاره نشي او د هغه وجه دا ده چې نن سبا مصنوعي ځیرکتیا او ټکنالوژي بې انتها ډېر مخکې تللي یعنې ضرور نه ده چې ته راشي کیمرې مخې ته کښېنې او ځان ته ریکارډینګ وکړې او د هغه نه وروسته د ویډیو پوسټ کړې نه د کمپیوټر شاته کښېنه ایډیټینګ وکړه ویډیوګانې جوړې کړه سوشل میډیا ته یې ورکړه پیسې به درته راځي هغه نه غیر د سوشل میډیا د انفلوئنسرانو شمېر ورځ تر بلې ډېرېږي او دی هر یو ضرورت لري چې د ما او تا غوندې کسان پیدا کړي او په هغه باندې کار وکړي په دې ویډیو کې زه تاسو ته ښیم چې څنګه کولی شو د کیپ کټ د لارې ماسکینګ زده کړو دا چې ماسکینګ څه شی دی تاسو ته به مخکې په ویډیو کې هم معلوم شي خو دونه به درته ووایم تاسو خو به دغه ماسک لیدلی وي عیناً دغه شانته یو ماسک دی کله چې ته په ویډیو کې ایډیټینګ کې او خبره د ماسکینګ راشي نو دا داسې معنا ورکوي چې مطلب په ویډیو کې یو پارټ ته پټ کې بل ښکاره کړي یا په یو سکرین کې بل سکرین درته راشي یا مطلب ته کله غواړې هایلایټ وکړې یو ځای هایلایټ کړې یا مطلب د موټر پلیټ دی هغه غواړي چې بلرې کې یا یې داسې خړ غوندې کې چې خلکو ته نه ښکاري یا داسې نور مهم معلومات پکې دغه ټول هر څه په ماسکینګ باندې کېږي زموږ مخکنۍ ویډیوګانې کې تاسې نه کتلې اولنۍ ویډیو د بیسک نه تر اډوانسه پورې کیپ کټ جوړه شوې ده هغه اول وګورئ هغه پسې له زمونږ کی فریم باندې ویډیو جوړه شوې ده چې کی فریم او ماسکینګ دواړه مطلب د یوې کورنۍ نه دي که چېرته دغه دوه شیان تاسې زده کړه باور وکړه ستاسې د ویډیو ایډیټینګ تقریبا تر 90% مشکلات درته لولی شي چې څنګه کار کوي راځئ د سکرین د لارې درته ښیم چې دا ماسکینګ اصلا دی څه او څنګه کار کوي هر څه به درته د موبایل د لارې وښیم ځکه زموږ ډېری شمېر وروڼه ګیله کوي چې ولا موږ سره کمپیوټر نشته دی او یا موږ په کمپیوټر کار نشو کولی نو په موبایل یې درته ښیم څنګه په موبایل باندې تاسې ځان ته ایډیټینګ کولی شئ او یا ترې استفاده کولی شئ هغه لپاره راځو کیپ کټ ته کیپ کټ ته چې راغلو اولنی کار به موږ دا وکړو څنګه کولی شو مثال خبره کلون ورته په انګلیسي کوئ دوه شاټه ستا یو ویډیو کې راشي ما یو څه وخت مخکې خپل بعضې کلیپونه جوړ کړي چا لیدلي هغه شانته هر به څنګه کوو نو را به شو دلته د سکرین د لارې به زه تاسو ته اوس وښیم هغه دوه کلیپونه دي ما راوړي دي صحیح ده هغه یو کلیپ دی فکر وکړه دلته زه لګیا یم ناست یم خپل کار کوم اوس دلته بل راغلی مثال خبره دغه ځای نه مې دغه ماوس راواخیسته د ده لپاره به اول کار دا وکړو چې دلته موږ ته دواړه ښکاره شي په دې سپلایس به کلیک وکړو سپلایس باندې چې د کلیک وکړو دغه فلټر به ووهې چې تا ته دواړه کلیپونه ښکاري صحیح ده تر څو ته وکولی شي خپل کار صحیح معنا وکړي ګوره دغه مصروفه دی راغلی خپل کار کوي دا بل راغلی ماوس یې ترې راواخیسته چې راغلي بل ولیدو د ده لپاره به راشو دغه ماسک ته صحیح ده په دې دویم به کلیک وکړو دغلته او ماسکینګ ته به راشو ماسک ته چې راغلو دلته مختلف ماسکونه دي هاریزنټل دی میرر دی سرکل دی دا په دې ټولو به درته تجربې وکړو او د دغه دوه کلیپونو لپاره ته باید د هاریزنټل نه استفاده وکړې صحیح ده په دې هاریزنټل باندې زه کلیک کوم دا به دغه شانته ونیسي او داسې به یې تاو کړي صحیح شو داسې چې دې تاو کړو هغسې به یې لږ کش کړي ته دا کولی شي دې کې لږ نور هم را برابر کړي چې دغه رنګ یې ښه برابر شي دا به اوکې کړي اوس دلته وګوره په دې کته صبر شکر هغه لږ دلته یو دغه پکې شته دی نو هغه ماوس هملته ښکاري نو هغه لپاره به داسې کار وکړو بېرته به راشو همدې ماسکینګ ته صحیح ده ماسکینګ ته چې راغله دا به لږ داسې کش کړي چې صحیح ښکاره شي صحیح ده ورو دی دغه شو ماسکینګ یعنی دا د ماسکینګ کار دی دا شو موږ سره اولنۍ برخه اوس به راشو په دویمه برخه کې به تاسو ته وښیم چې مثال خبره په دې ویډیوګانو کې به تاسو لیدلي چې کله یو څوک خبرې کوي او ناڅاپه د کمپیوټر سکرین وښیي او د هغه انځور وړوکی شي یا چارپنجه شي یا یو بل رقم شي دغه ویډیو د مثال خبره زه یو څه باره کې ښه کېږم صحیح ده تر دې ځایه پورې مې خبرې وکړلې اوس غواړم سکرین وښیم د ده لپاره موږ دوه کاره شو کولی اول خو دې ځای کې سپلټ کولی هم شو او د سپلټ نه وروسته په دغه دویمه برخه کې موږ راځو ماسکینګ ته ماسکینګ ته چې راغلو تاسو ته چې ما وختي ویل هلته ډېر قسمونه دي پکې اوس راځو دویمې برخې ته راځو مثال خبره ته غواړې سرکل هغه ګرد شانته شی راولې صحیح ده په دې سرکل باندې زه کلیک کوم د ده سره دلته ډایرکټ زه یو کی فریم هم ورکوم چې لږ سموت ښکاره شي لږ چې داسې لاړم دا کې فریم دې ته راولم صحیح ده
دا چې مې دغلته برابر کړ بیا دا دغه شان ته ښکته کولی هم شي. اوس ګورئ فکر د دی مطلب ته یو څه باره کې غږېږي سکرین راشي یو بل څه راشي ستا انځور وړوکی شي غاړې ته راشي. دا په ماسکینګ باندې کېږي. دا شو موږ سره دویمه برخه. اوس راځو درېیمې برخې ته. درېیمه برخه کې به موږ وښیو چې څنګه یو ټکس یا یو لیکل هایلایټ کړو یا یو څه شی بلر کړو. مطلب نه غواړې مطلب هلته ستا د ټلیفون نمبر دی یا د بینک نمبر دی هغه بلر کړو. نو لوړ به شو دغه شی به خلاص کړو. دلته ما یو دغه راوړی دی اخبار مې راوړی دی صحیح ده. د ده لپاره به موږ اوس څه کوو یو اوورلی به راوړو چې غواړو مثال خبره دغه پاس کم ټکس چې دی دا زه باید هایلایټ کړم. په څه رقم چې ته هایلایټ کې شین رنګ غواړې زیړ رنګ غواړې سور رنګ غواړې د ده لپاره به زه دا فوټو ووایم. په دې فوټو کې به دغه زیړ رنګ زه راوړم. دا چې مې راوړه اوس غټ دی لږ بې ځان لپاره کراپ کړم صحیح ده. دا هغه شان ته چې مې برابر کړه ځان لپاره دا اوس زه کولی شم دلته یې ودروم دغه شان ته صحیح. د ده لپاره به راشې دغه سپلایس به ووایي. د سپلایس کې به دغه وګورې چې کوم یو ښه راته اوس دغه تر ټولو یې ښه راځي صحیح ده. دا به زه کلیک وکړم او اوس غواړو چې دا کله مثال خبره زه په دې سرلیک باندې غږېږم دغه باید دا هایلایټ باید داسې راشي لکه قلم په شکل باید کش شي. دا به لږ داسې مخې ته بوځم. اوس فکر وکړه زه په دې اخبار وغږېدم او بیا دغه ټایټل مې کاور کړ. د ده لپاره به مثال په دغه ځای ته کلیک وکړم او را به شم ماسکینګ ته. په ماسکینګ کې په همدې هوریزونټل به کلیک وکړو صحیح ده. دا به داسې تاو کوي په دې دوو ګوتو به ونیسي داسې او دلته به یې ودرې. دلته چې دې ودرو دغه کی فریم به ورته ورکړي. کی فریم چې دې ورکړه ورته دویم به لږ دې منځ ته راشي. منځ ته چې رالې دلته کی فریم هم ورکول کېږي او یا چې ډایرکټ داسې کش کې خپله راځي دغه شان ته. ته دا هم شی کولی مثال خبرې چې لږ داسې بلر شي لکه قلم چې کش شي صحیح ده. اوس بیا وګورو چې څنګه کېږي. ګوره ته نو دغه شو موږ سره د هایلایټ سیستم چې څنګه د ماسکینګ د لارې یو څه هایلایټ کړو. اوس د همدې هایلایټ په دویمه برخه کې راځو. مثال خبره که دلته ستا د ټلیفون نمبر یا د کور اډرس دی یا د بینک نمبر دی ته نه غواړې چې خلکو ته یې وښیې هغه به بلر کې څنګه. دغه لپاره اوس دوه لارې دي. اولو به دا لرې کړو چې موږ خپل کار وکړو. د ده لپاره به ته یو کار وکړې افیکټس ته به لاړ شې. افیکټس ته چې لاړې ویډیو افیکټس ته به لاړ شې بیا به ته دلته وګورې بلر یا بیا سرچ. اوس دغلته بلر موږ سره تیار شته. په دې بلر به کلیک وکړې دا بلر شو. دا چې بلر شو اوس د ده لپاره موږ یو بل اوورلی باید راوړو. همدغه شان ته اوورلی راوړو صحیح ده. اوورلی مطلب د ده د پاسه یو بل راوړو او دا سایز به یې دغه شان ته ځان ته برابر وکړو صحیح شو. دا به دغه شان ته برابر کوي داسې بیا کش کوي او د ده لپاره به لاړ به شي په ده به ماسکینګ وکړي. ماسکینګ چې دی وکړه دلته اوس څنګه ته غواړې مثال خبره زه غواړم دغه ریکټنګل څلور کونجه غوندې شی راوړم. دا ته جوړولی هم شي دغه شان ته صحیح ده. اوس دلته دوه خبرې راځي. دغه لاندې چې تاسې ګورئ انورټ په دې انورټ چې کلیک وکړئ هغه لاندې به درته ټول پاک ښکاري لږ ځای به درته بلر ښکاري. چې بیا یو بیا به درته ټول نور بلر ښکاري لږ ځای به تازه ښکاري. که ستاسې فکر یې په بعضې ویډیوګانو کې خلک یو شی ښیي په یو موضوع خبرې کوي او بیا هغه لیکلو کې چې دی هغه مهم شی مخې ته راشي او هغه نور شاته بیکګراونډ چې دی بلر شي. هغه هم د همدې ځای نه کېږي. مطلب کله کله ته ډېر لیکل لیکلي هغه غواړې په دې یو لیکل باندې دغه وکړې خبرې وکړې د سره هم دغه شانه کار کېږي. دغه ترې رامخې ته شي او نور شاته بلر ښکاري. مطلب ستا ټول فوکس په هماغه یو ټکي باندې. اوس دا انورټ چې وی اوس سرچپه کېږي. اوس به موږ ته هغه ځای بلر ښیي چې موږ چېرته مثال خبره غواړو دغه ځای بلر کړو. نو دغه شو موږ سره بلر. اوس فکر وکړه دا یو ویډیو ده دا شان پکې خوځېږي را خوځېږي بیا به د ده سره کښې څه. اوس چې دا خوځېږي
ته به داسې کار وکړي دې ځای به کلیک وکړي دغلته او په دې کی فریم به ورسره هم کلیک وکړي. اوس فکر وکړه دا دغه شانته راغټ شو صحیح ده. دا چې راغټ شو موږ ورسره دا په دې باندې کلیک کوو. اوس دغه چې راغټ شو ته کولی شي مثال دې ماس ته راشي او دا خپل دا ورسره هم راغټ کړي دغه شانته دا دغه شانته وړوکی کړه او بېرته دغه شانته برابر کړه. اوس ګوره ورته ښه ګورئ ودې په همدې شکل ته کولی شي دا د یو ځای نه بل ځای ته هم وخوځئ. فکر وکړه دا یو ګاړی دی یا دا یو ویډیو د مخې ته ځي پورته ځي صحیح شو. عیناً بېرته لاړ شئ په دې به کلیک وکړي ماس ته به لاړ شي او په ماس کې به دلته یو بل کی فریم ورکړي. اوس فکر وکړه دغه لیکل پورته لاړه نو ته ورسره په عین حال کې دا دغه پورته بوځه بلر ورسره پورته بوځه. ګورئ هلته راځئ خپل هلته وړي مثال خبره دغه لیکل دي که نه نو دغه شو موږ سره هایلایټ او د بلر طریقه چې څنګه ترې په ویډیوګانو کې استفاده وکړو په دې هیله چې پوه شوي یاستئ. اوس په اخرنۍ برخه کې به راشو چې ډېر یو کول افیکټ دی او ډېره شمېر خلک یې په ټیک ټاک او په انسټاګرام کې کاروي خپل ریلز پې جوړوي مختلف کیسې دي پکې. خو زه به تاسو ته یو مثال صرف درکړم که ستاسې یاد ته راشي په دې ټیک ټاک او په انسټاګرام کې به م لیدلي بعضې خلک داسې غټ ښکاري او شاته ترې وړوکې غوندې بلډینګ ښکاري دا پخه چې داسې واړی داسې ښکاري لکه بیخي په دې ټول بلډینګ چې راوړي هغه په ماسکینګ باندې کېږي. د هغه نه غیر یو څوک مثال خبر راشي یو دروازه وټکوي دروازه ډېره وړی صحیح ده هغه دروازه چې مثال خلاصه کړي هغه ټول په ماسکینګ باندې کېږي. څنګه کېږي همدغه ویډیو وي دغه دروازه او دغه بل دغه چې ویډیو چې دا وړه کړي په ماسکینګ باندې هلته نصب کړي. که تاسې چېرته ضرورت و نو په هغه به بیا په آینده کې نورې ویډیوګانې جوړو او تاسو ته به ښایو. اوس ویډیو ډېره زیاته اوږدېږي تاسو ته به زه یو مثال درکړم را به شو بیا به کیپ کړه نوي دغه به خلاص کړو صحیح ده. اوس فرضاً دغه یو ویډیو د ما سره صحیح شو په دې ویډیو کې دا به ځان سره اډ کړم. د ده لپاره به یو اوورلی راوړو. اوورلی کې مثال زه غواړم د ده د اسمان بدل کړم صحیح ده. دا چې سلیکشن د سوری پکې ښکاري نو زه به دا دغه شانته کړم صحیح ده. دا به دغه شانته برابر کړم. اوس فکر وکړه دغه اسمان دغه شانته روان دی او داسې په قلاره بدل شي. اوس د ده لپاره به کار څه کوو را به شو ماسکینګ ته. ماسکینګ چې راغلو اول خو به دغه هاریزنټل کو صحیح ده. دا به دغه شانته بوځي ماس ته چې راغلی دا ډېر تللی دی نو دا به لږ شانته دغه شانته برابر کړي مکمل اسمان هم ورته بدل کړي. دا کېدلی شي مثال خبره دلته ورته یو کی فریم ورکوم صحیح ده یو ورته دلته ورکوم په دې اولني کی فریم کې ورسره دا کار کوم چې پورته بوځم مکمل. ګوره ها د سلو موشن کې به راشي ګوره اوس هلته ښکاري ګوره دا کېدلی شي دا کی فریم ورته نور هم سلو کړو نو په همده طریقه باندې ته کولی شي ځان ته ښایسته ښایسته ویډیوګانې جوړې کړي. همدغه شان زده کړه نورو خلکو ته ښایه چې دا دغه شانته کار کوي او خپل د سوشل میډیا اکاونټونه د پرې مخکې بوتللی شي که چېرته کوم اکاونټ دې مونټایز شو نو د ده نه به نور ته غټ څه وغواړي. نو په دې هیله چې یو څه مو ترې زده کړي وي که کومه غوښتنه لرئ د کمنټ په سیکشن کې وکړئ. زه به کوشش وکړم هغه ټریکونه او کوم کارونه چې په کیپ کټ کې کېږي هغه به تاسو ته یو یو د ده نه وروسته راوړم. نننۍ ویډیو صرف په دې خاطر وه چې مخکې مې د تاسو سره واده کړې وه کله چې ما د کیپ کټ د کی فریم ویډیو جوړه کړله هغه نه مې وروسته وویله چې د ماسکینګ هغه به هم جوړوم. نو ډېرې شمېر ملګرو دغه نه وروسته غوښتنه وکړه چې مطلب د کیپ کټ کار دی څنګه شو. نو موږ به خپل کار انشاءالله جاري ساتو او د دې نه وروسته به زموږ نورې ویډیوګانې د کیپ کټ هم راځي تاسو ته به هغه ټریکونه یا هنرونه چې مطلب کولی شئ تاسو په خپل کار مخې ته بوځئ درښیو. تر بیا لیدو پورې زه درنه اجازت غواړم د الله په امان.